هاي 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 څنګه ښایسته موسم دی شیخ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ خو نو د مدرسې سره غلی دی، د جمعې ورځ ده د خیر. دا ډېر وخت نه یې وتلي شیخ. نن داسې ښایسته موسم ده، باران هم سوی دی، اوس لږ اسمان داسې شین سورمر هلته لږ لږ معلومیږي. د خیره به چیرې ولاړ شو؟ زما په خیال چاینا مارکېټ ته به ولاړ شو شیخ. چاینا ټاون. او چاینا ټاون ته به ولاړ شو چې په سینټرل لندن کې دی. او نو په سینټرل لندن کې ته داسې د شیخ په جامه کې ځې شیخه؟ دغه رقم کالو کې ځې؟ زه هر ځای دا رقم کالو کې ځم. بد حال شوي دي سره. دا څه شي سوي دي؟ ته راځه، اکسیډنټ سوی دی زما په خیال. زه ورسو په خیال جنګ من سوی دی. امبولانس کې اکسیډنټ سوی دی. برابر دي. ها ځکه پروت دي. یا خاطر راسه دی وای دلته امن دی. دغه دا په ملا کې په چاړه والی دي. ته درې رانږدې سي دا یو دی. او هغه یو دی مخکې دی ولاړ. خیر درځه موږ به ولاړ شو. دی ولاړې سره ټوله کې ماښام خو راباندې دلې سي شیخ. دله به لمونځ وکړو. یو کوچنی والا دله پر 4 بجې باندې والا ماښام دله به لمونځ وکړو. د لمانځه بعد به بیا چاینا ټاون ته ولاړ شو. څنګه ښایسته موسم دی نن، جلا خوشحاله موسم دی. مخصوصا ماښام لمونځ خو مو وکړي. په 4 بجې چا ماښام لیدلي شیخه؟ دله په 4 بجې ماښام ما لیدلی دي. دا نه دي په 4 بجې ماښام. ښه میده باران خو شروع دی. دا پیکیجلي لین محله ته رسید. هغه یو ټرین دی، د 1 ساعت لاره ده. دا هغه ټرین دی چې زه هره ورځ ځمه راځمه کار ته. پر نو نن به بیا چې چاینا ټاون ته مو ورسو. دا ټرین دی ډوړپ. دا نو هغه لاین دی. پر دغه ټرین کې زه راسم کور ته، د لیک ښه د کېږم کور ته ځم. هغه بل لاس ته چې دی هغه نو بیا یې هلته مو سټیشن راورسېدی. ډېر شته خو ګورې درځه شیخه. Good evening, this is Leicester Square Station. Please change here for Northern Line services. Once again, change here at Leicester Square for Northern Line services. سخته بد رش و رش سیده چاینا ټاون ته راوباسلو. اوس به دننه ورسم. د ښکاره بیکو چې دلته څه کیسې دي کوچ والا چم. ښه دا اوس چاینا ټاون شو. دا څنګ دا ګرده رستورانټونه دي. د هغه د چینایانو دي. خپل خوراک و خپل شانې دي. دا ګرده علاقه داسې جوړه ده. ته وایې په چاینا کې به دا لوړ شان وګوره. او دوکانداران یې ګرده ځای دي. دا راغلي کسانو ګرده لکه شیخ زه سولمه مکسچر خلک دي. داسې به وګرځو. رستورانت د خو دننه نه سو ورتللی، حلال شانې نه وي. نو هغسې ته د باندې څه دی د ښکاره. نو دا ګرده د دوی چې دی خپل سیسټم یې دلې راوړی دی. دا لوړ چوک باندې غواوې شان سره رامخولي سره سرخې هغه ساعت دی چې 7 بجې دي. خپل لایټینګ مایټینګ یې ګرده دلې راوړی دی. نو د دې په سنټرل لندن کې دی دا ځای. خو ښه خبره دا ده چې یو ډېر مشهوره ځای چې لندن ډېر سره په یادېږي. په موویانو په فلمانو کې هم ښکاره کوي. ټرافالګر سکویر هغه هم دلې نږدې دی. نو د یو 10 منټو د پښو لاره ده. ما او چیخ به اوس پر روان شو پر پښو. در هغه ځایه چې ځو کوم شی چې مو لیدل هغه به د ښکاره کوو. او چې هلته ورسېدو بیا به هغه ځای د ښکاره کړو. هغه خو هم په لیدو ارزي. داسې ډېر رش کش لري. ښه ځای یې. درځه روان پر کومه لاره دی شیخه؟ دا خواته ځو
اشه دا وګوره داسې ځای دی ته ګوره دا سینما او دا چاینا مارکیټ دی او دا مسلمانان دلته ولاړ دي دعوت ورکوي دا شیخ هم ولاړ دی دلته ماشاءالله دلته هر کافر چې دعوت غوښتلو ضرورت یې دی دعوت ورکوي تلاوت لکه څنګه چې تاسو اورئ شروع به وو نو او دی به خپل عیسایت دغه کوي تبلیغ کوي دعوت ورکوي رقم نظامونه دي دې خوا د بېدا کیسه ده د خپل میوزیک ورته راایستلی کفر اولاده د هر چا چار چموک دې بېدا د چوک راایستلی دا نو دا نوي کال ته تیاریانې شروع دي دا ګرده بیا وایي لګوي نو یو میاشت بعده بیا به ورته راسو د سنټرل لندن ګرده لګېږم لایټونه وي وبه ګورو د دوی نوي کال ته چې څنګه خوشحالي کړي څه چمونه کړي خپله بیا مو وینو په تاسو بیا مو وینو یو بلاګ به جوړوو درته او دا نور رسټورانټونه دي چې دوی د روډ پر غاړه ورته ناست دي خپلې ډوډیانې موډیانې خوري دا به ایټالین دي دا زما په خیال ایټالین سکوټر دی په دغه شي باندې خلک رادغه کوي راکشي د خپل وطن رستورانټ مو دی وایي راځي ولیانو د ګردو داسته هر ملک خپل ځان ته رستورانټ رایستلي زیاتره د چاینا ده د چاینا ټاون ورته وایي په دا وجه څنګه صفا اوبه دي په دا خلاص اسمان کې نه دوړ ولیدي نه شی ولیدي دا چې دا رقم ځای وه باید دا اوس د خاورو داسې ډک وه دا دونه پاک دی لاندې مځکې لا معلومېږي درځه نو ځو پر لار دا سایکل د پاسه شیخ دا زما نه دي زده زه په تا پسې یم لاره راښیه ښه نو ولوګ به څنګه جوړ کړو صدر بسم الله پر دا سایکل د هغه ځایه سره د لندن آی ته ښه ډېره لاره وه شیخ اوه سخت یې راورسولو نو ویډیو خو پر دې شي نه جوړېده د دوو پښو شی دی په یوه لاس سکلیټر په دا بل بریک موبایل مې نه سوی نیولی چې لاس په مې ایسته کې بیلنس یې اوټېدی ځه دی مو دلته ودروئ ښه خوند یې وکړي ساعت مو پر تېر سو در لندن آیا راوستلو اوس به بېرته ولاړ شو خپل اتفاق سپېرټ پاتې سو نه ولاړلو ښه نو اوس به وګرځئ او څه که بل یو شی میده کېدلو لندن آی ته درځه هلته ولاړ او بیا به نو مالانو شپه په ختمېدو څنګه موټران ولاړ وو هلته رول او نور څه ولاړ وه بنټلي بل یا دا نه دي مرسډیز خو درځه اوس بیا پر هغه روډ ځو وبې وینو درځه نو شیخ د کومه ځای را روان یم نه ما ځای ښکاره کړی دي نه تا ځای ښکاره کړی دي ما دا روډونه ښکاره کړو نو اوس به د ځان سره دا شاوخوا منظره ښکاره کړو لندن آی ته به ورسېدو ښکاره کړه لندن آی دا لندن آی صحیح دی او ولاندې چې دی دا مارکیټ دی رستورانټونه دي ګوره ټیټ منظره یې تاسو کولی شئ دا د لوړه ځای ده ښه ده به ورسېدو نږدې اوسه بیا در ښکاره کړو نو درځه شیخ چیشتی دا په ګره داسې برګر دوکانونه دي کتابونه دي او دا بابا چیش خرڅوي مغز خرڅوي دا د کباب بوی دی خو چې حلال وای شیخه
حلال ملال دلته نه چلیږي او دا نو بیا د ښځو لاکټس ماکټس شان وه ښه دا نو بس میکس بازار دی نو دغه لندن آی سو دا خو د دنیا تر ټولو غټ و بیا چې اوس دوبۍ کې جوړ شي هغه تر دې لا غټ دی دا څونه دی څونه جګ دی دا د ښار په دې وجه لاګي بس په ګوګل کې سرچ کړئ چې دا څونه جګ دی خو فلحال د دوبۍ دا تر دې غټ جوړ سو موږ بیا دا سکوټرانو ته رالو دا به مو تر چاینا ټاون ورسي بیا به هلته یو څه وګرځو هغه بعده به نو بیا ولاړ سو کور ته دغه یو دا کمپنۍ دا وه صحیح هغه موټر سایکل راورسولو تر دا ځایه بېرته به ځو ټرین ته د کور پر خوا به ځو شپه مو تېره کړو شپه مو وواله د جمعې د ورځې میله مو وکړله ټرین راسه ولاړی بلې ورته په انتظار کوو په څو منټه کې راځي چې هغه بلې وه 15 دقیقو کې بلې ورځي دا کور خواته راغلي هاخوا ته څنګه راشي خلک قدم نه اخیستل کېږي د خلکو د لاس لاره نه کېږي او دلته وګوره کراره کرارېږي یو څوک نه وي په دا ګرده روډ کې چې داسې ګورې تر هغه سره ما و شیخ یو هغه دی په دا لاس کې یو اجاڼۍ را روانه ده نو دا فرق دی د سنټرل لندن او دا کم لندن دی دا ایست ویست لندن هغه سنټرل لندن نو دا موږ کور ته را رسېدلو امید کوم چې دا بلوګ به مو خوښ شوی تر بله ورځ پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان